لکه څنګه چې بلقیس ډیر مال سليمان علیه السلام دراولېګه مگر د بلقیس هغه مال قبول نه کولی پیغمبران د دنیا سره ملا نه تړي. عثمان رضی الله تعالی عنہ زر دیناره او شپږ سوه اوښان د سامان سره ډک ورکړه د الله د رضا دپاره مجاهدینو ته. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د الله جل جلاله په لاره کې خپل کور غون مال د هر څه سره ورکړ. او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نیم مال او نیم کور ورکړ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدر خان لا طول قدر من منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت یم. زمونږه نننی بحث د صحابه کرامو په جان نثاری او په قربانی باندې او د الله جل جلاله په لاره کې بے دریغ خپل مال مصرفول. عقل داغه د ادراک نه عاجز ده. پدې کې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دومره صحابه کرام په قربانی د مال لګولو کې تیز کړي ول چې یو د بل نه به مخکې کېدل. محدثین کرام ابواب المناقب کې باب مناقب ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اغه کې دا واقعا نقل کړي دا هم د غسی امام ترمذی رحمه الله ام نقل کړي. علماء لیکي صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله په لاره کې صحابه کرام ډیر مالونه ورکول چې عقل د هغه د ادراک نه عاجز ده. مسابقه به پکې کولې د یو بل نه وړاندې کېدل. خاص کر د غزوه تبوک په موقع باندې خو باز صحابه کرامو داغه قربانی هغه د ستایل ور دي مونږ تاسو د پاره د عبرت ذریعہ ګرځي. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د الله جل جلاله په لاره کې خپل کور غون مال د هر څه سره ورکړ. او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نیم مال او نیم کور ورکړ. امام ابو داود او امام ترمذی دا واقعا نقل کړي د بیا د هغوی په حواله سره صاحب د مشکات نقل کړي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د صدقې حکم وکړ. راته د صدقې امر وکړ. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما سره ډیر مالو ما د ځان سره دا خبر وکړه
کچیرته زه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه مخکې کېدی نشم نو زه به ډېر کوشش وکړم چې ورسره برابر شم کنه نن به زه په صدقه کې د هغې نه وړاندې کېږم ځان سره مې دا قصد وکړه ځکه ما سره ډېر مال دی زه به نن د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ نه په صدقه کې وړاندې کېږم نو عمر سے فرمائی نیم مال میرا واغست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په خدمت کې مې پیش کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم رانا پختنه وکړه ما ابقیت لاهلک کور والا ته د سپری خودل سمره مال دې پرې خود ما ورته ول ام دې عمره نیم مال مې پرې خود او نیم مې راوړه دې موقع کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ځان سره مال را روان کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په وړاندې پیش ک رسول الله مبارک دا غینه پختنه کې ما ابقیت لاهلک بچو ته دې سپری خودل اهل ته دې سپری خود صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ابقیت لهم الله ورسوله ما خپل کور والا د پاره یوازې په یوازې الله او د الله رسول پرې خود و بس عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما چې کله دا خبره واورېده ما خو نیم مال راوړی کنه او عمر صاحب په دې باندې ځان سره دا عهد کړو چې زه نن مخکې کېږم د صدیق صاحب نه نو صدیق صاحب خپل ټول مال راوړه نو عمر صاحب وای چې ما صدیق اکبر ته فرمایل لا اسابقك الى شيء ابدا اے صدیقہ زبراتلون کې وخت کې آینده کې وستانا په یوې خبرې کې م د وړاندې کېدو کوشش نه کوم په یوې خبره کې نو صحابه کرامو کې دا ماده وه چې د الله جل جلاله د رضا دپاره ډېره قرباني ډېر محنت او ډېره رضا حاصلول د الله د دغه یو مقصد د عثمان رضی الله تعالی عنہ بارک راضی د غزوه تبوک په وخت کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ زر دیناره او شپږ سوه اوښان د سامان سره ډک ورکړه د الله د رضا دپاره مجاهدینو ته څومره لویه قرباني ده مال ته مال نه وای د رسول الله مبارک خوشحالي غواړي د الله رضا غواړي و بس د احادیث مبارک کتابونو کې د دې عجیبه تذکرہ کړې ده او واقعات ورته نقل کړي دي عبدالرحمن بن سمره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د جیش العسرہ یعنی غزوه تبوک د پر تیاری کاوه نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه فلسطین کی زر دینار راوړل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په غیږ مبارک کې خود عبدالرحمن بن سمره رضی الله تعالی عنہ فرمای ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ولید چې دا دینار په خپل غیږه مبارک کې اړاو را اړاو
او بار بار به داسې فرمایل ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، د دینه پس به حضرت عثمان ته هیڅ عمل ضرر اون رسي، ځکه دا خو صدقه ده کنه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تبا د دې مال د مدد په وجه باندې دنن پس دیتا ای ضرر اون رسي، تکلیف ورته ورنکی، مصیبتونه به د دینه بچي، امتحانات به ته بچي، ځکه الصدقه رد البلا. مختلف د احادیث کتابونو دا واقعا نقل کړي. سنن ترمذی ابواب المناقب باب فی مناقب عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ. مستدرک دا واقعا نقل کړي او حاکم بیا وایي چې هذا حدیث صحیح الاسناد. مرقاتم دا واقعا نقل کړي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې وینا نه څه مقصد؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. مولا قاری رحمت الله علیه فرمای والمعنى لم يضر عثمان الذي عمل اي من الذنب سابقا ولاحقا بعد اليوم اي بعد عمله اليوم مرتين. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تبا گناہ ضرر اون رسي، نہ سابقہ او نه راتلونکې، ځکه د الله جل جلاله د رضا د پاره مرسته وکړه، د الله جل جلاله رضا یې حاصل کړه، په خپل نفس باندې قدم کې خود د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حکم تعمیل وکړه، پاغي باندې عمل وکړه. حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، دا بل روایت تے چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ته حاضر شم، هغوی جیش عسره یعنی غزوه تبوک د پاره مسلمانانو ته ترغیب ورکاوه. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پاسې د وی فرمایل یا رسول الله علی 100 بعیر بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله. اے اللہ رسولہ زبد اللہ جل جلالہ پلارا کی سل اخان د زین او د کجاو یعنی د ټول سامان سره برابر ورکم سل اخان. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خلقو ته ترغیب ورک چې تاسو جهاد د پر تیاری وکئ، مال مرسته وکئ. نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیا پاسید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته فرمائی یا رسول اللہ علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ. اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پما باندې لازم دی چې زبا نور 200 اوخان د الله پلار کې د ټول سامان سره ورکم. سبحان الله. سلو خان اول منلی 200 اور پسې ومنل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا ترغیب ورک خلقو ته بیا د جهاد د سامان ترغیب ورکي او د چاندو کول ترغیب ورکي چې تاسو د الله په لار کې مرسته وکي. عثمان سے بیا پاسې ده په دریم ځل باندې و یا رسول الله علی 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل الله. اے د الله رسوله سبا نور 300 خان د الله جل جلاله په لار کې د ټول سامان سره برابر ورکم. عبدالرحمن ابن خباب فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې ما رسول الله مبارک ولید چې د منبر نخکته راکته کېده او دا به فرمایل ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. د دې مدد کول نه پس حضرت عثمان هر عمل چوکي
دیتا با اس ضرر نور رسی. معنا صحابه کرامو کې الله رب ذوالجلال د صدقې ماده ډېره زیاته یې خوا. دا واقعا امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی په کتاب المناقب والفضائل کې. مسند د ابي داود الطیالسی دم ذکر کړی. فضائل الصحابه لاحمد ابن حنبل دم ذکر کړی. معرفت الصحابه لابي نعیم اغم ذکر کړی. اسد الغابه دم ذکر کړی. معجم الصحابه لابي قانع دم ذکر کړی. معجم الصحابه للبغوی دم ذکر کړی. نو دی حدیث مبارک کې ذکر شو مجموعه چې راواخلو سل بیا 200 ورپسې بیا 300 نو 600 شو. په دې حدیث مبارک کې راغله عثمان رضی الله تعالی عنه چې مجموعه راغونډه کې 600 خان ټول سامان سره جهاد کې ورکړه. ذکر مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمائی فالمجموع 600 او بیاوی وسیأتی له من الزیادہ. په دې باندې موږ اکتفا نه ده شوی. بعض روایتونو کې راځي چې 900 خان او 50 اسونه ورکړل او په بعض روایتو کې د دینم زیات ذکر شوی دی. بعض روایتو کې دینه زیات ذکر شوی کوم چې مسند احمد راغسته شرح السنن للبغوی راغسته او په بعض روایتو کې د 300 خانو تذکرہ شوی دا. 300 خانو دینه دا معلومیږي چې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیہم اجمعین هغه جان نثاری کې د ټول نوړان دیول، په قربانی کې د ټول نوړان دیول، صدقې ورکول کې د ټول نوړان دیول. ولی داغوی مقصد د الله رضا و جل جلاله دنیا سره هغه زړه نه وتاړل. مونږ تاسو د دنیا سره زړه تړو بس چې روپی رانه د الله په لاره کې مصرف شو 50,000 د پی یادو دومره مصرف مې دلته کړو دومره دلته کړو دومره دلته کړو. جيش العسره چې ورته وای په دې غزوه تبوک کې ډیره زیاته سختی و، ډیره زیاته سختی و. جيش العسره د تنګي لخر عزت مندو کمال او صدقه چې د الله جل جلاله د رضا د پاره ورکه بس پاغي باندې دا عقیده ولر چې دا الله تعالی قبول ک او زما معامله د الله جل جلاله سره ده بل چا سره نه ده. او دا چې ته بار بار ځان سره یادې تذکره کې بیا خو دومره تذکرو شنو د دې وجنه مالونه خو ارچا خودلیو خو مالونو ته نیکان او انبیاء کرام نه ګوري. لکه څنګه چې بلقیس ډیر مال سليمان علیه السلام دراولېګا مگر د بلقیس هغه مال قبول نه کولی. پیغمبران د دنیا سره ملانه تړي، د دنیا سره ملانه تړي، د هغه زړه د آخرت سره تړلې ده. او انسان هغه انسان دی چې د دنیا سره محبت کم او د آخرت سره ډیر لري.
बाकी मुपाल्ला स्पारम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।